د پاکستان د کال 2019 سرشمېرنه سر ته رسېدلې ده، خو په حیرانوونکې توګه په دې کې ډېرې غټې غلطۍ یا تضاد دی. مثال په توګه فاټا کې د ټوله شمېره د خلکو تقریبا 50 لکه ښودلې ده. په دې 50 لکه کې د په شمالي وزیرستان کې چې کوم خلک اوس ښودلی دی هغه او په کال 2014 کې ښودلی په هغې کې زه تاسو ته فرق ثابتوم. مثال په توګه دی په شمالي وزیرستان کې دا وخت چې کومه شمېره ورکړې ده دا د 15,43,257 شي. تکراروم اوس یې شمېره ورکړې ده پاکستان د سرشمارنې د محکمې د شمېرې تر مخه 15,43,250. خو په حیرانوونکې توګه کله چې پاکستان په کال 2014 کې ضرب عضب عملیات شروع کړل نو نړۍ ته چې کومې سرشمېرې ورکړې مطبوعاتو ته یې ورکړې په خپل ویب سایټ چې ولګولې هغه دا وې د شمالي وزیرستان صرف د 10 علاقو نه خلک چې کوم کډوال شوي وو هغه وو نږدې 10 لکه خلک. پاکستان نړۍ ته وویل په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو په وجه باندې چې کوم خلک کډوال شو هغه و 10 لکه. د دې علاوه یو بل اداره په پاکستان کې په دغه ورځو کې کار کوي چې د پاکستان د شناختي کارت د محکمې نادره د رجسټر شوو شمیرو په مطابق دا شمیرې ورکړې وې. یونیسیار ویلي وو چې د مخکې نه د دې سره د شمالي وزیرستان نه د کډوال شوو خلکو شمیره چې وه هغه 1,60,000 وه او بیا په 4 جولای باندې په کال 2014 کې د پاکستان حکومت دې ته چې کوم نادره ده هغو شمیرې ورکړې دا وي 7,888. دې مطلب شو ټول خلک 9,40,000 د شمالي وزیرستان نه کډوال شوی دی. اوس پاکستان د شمالي وزیرستان چې کوم کډوال دي دا وخت یې هغه ښیي 15,43,000. د دې مطلب دی 50% خلک اوس کم ښودل شوی دی، نیم په نیمه خلک یعنی اوس 15 لکه او هغه وخت 10 لکه، نیم په نیمه. داسې ولې کېږي؟ دا غټ سوال دی. پاکستان داسې ولې کړي؟ دا غټ سوال دی. دا سوال په مطبوعاتو کې شوی دی خو د شمالي وزیرستان خلکو د فاټا مشرانو یا د پښتونخوا مشرانو په دې باندې ډېر زیات نه خو جلوسونه وخت کړي نه یې تپوسونه کړي دي او نه یې څه غټه مظاهره کړې ده. اصل سوال همدا دی چې پاکستان په هغه وخت کې دروغ وویل 10 لکه خلک د شمالي وزیرستان نه کډوال شو که نه اوس دروغ وایي. که په هغه وخت کې دروغ ویلي د دې مطلب دا دی چې د نړۍ نه یې امداد او پیسې اخیستو. آیا دغه پیسې امداد د پاکستان د فاټا د شمالي وزیرستان خلکو ته ورسېده که نه؟ دا غټ سوال دی. او که نه اوس دروغ ویلي دي او د دې دروغو مطلب دا دی چې اوس چې د پاکستان په خزانه کې د شمالي وزیرستان د خلکو کومه برخه رسي دغه برخه بل چاته ورکول کیږي. دا مهم تپوسونه دي. په دې کې تاسو ته په ظاهره ښکاري چې ډېر غټ فرق دی. پاکستان د دې ځواب ورکولی شي.